السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو، امید لرم چې تاسو ټول به خاص سئ او د صحت په جامو به سنبال یاست. دغه ځوان نصیر احمد نومیږي او نن یې رانه غوښتنه وکړه چې زما الفاظ، زما شعرونه خلکو مینوالو ته ورسوئ. د ده یو زبردسته شعر به در باندې واورو. دا چې کوم ډول شاعري کوي له ده نه به یې واورو. قاري صاحب نصیر احمد. د کامې موړونه، د کامې شریاخ، د کامې ګوړه، د کامې ګني، د کامې مال منډهي، دا ځایونه به یې لږې په لوړ غږ هم به یې وایه. څنګه ښایسته ښایسته ښکارېږي ګرانه، د کامې ابو هوا او قدردانه، څنګه ښایسته ښایسته هوا ابو هوا ده، څه ښایسته ښایسته ښکارېږي. کاموال په کام ویاړي، کاموال په کام ویاړي، څه مطلب دی؟ کاموال په ویاړي، دا څنګه مطلب دی؟ مطلب دا دی دا مو واورئ مینوالو، شنې ښایسته ښې منظرې لري ګلانو، هم شریخ خانې هم مهي خانې دي، را روان دي ښه ښایسته ښه مېلمانه. کاموال پې ویاړي، داسې منظرې دي، هم د سیند غاړه کې شنې شنې منظرې دي، څه ملګري دي راغونډ ښې منظرې دي. ملګري کوم شو؟ ګاڼې ډېرې زیاتې ګاڼۍ داسې ښکلي ښکلي داسې ځوانان ګوره، دا چې خوا کې را سره ولاړ ځوانان دي، دا زمونږ د سرتاج زمونږ مشران دي، رب دې تل لري آباد آزاد ګلان دي، د کامې څنګه ښایسته ښایسته ځوانان دي. جار شمه راځه راځه ملګریه نن چکر ځو په کامې ته، راځه راځه ملګریه نن چکر ځو خو کامې ته. ای ګرانه د جمعې ورځ ده هم بیا ښه رخصتي ده، کامې ته په چکر ګاڼۍ ته دواړه ځو، راځه راځه ځو نن چکر ته، راځه ځو نن چکر ته، کابل نه را روان شو دواړه یو ځای، خو راځه راځه ځو خو چکر ته. بیا هم خو سروبي کې میان اخرون، بیا راځه
راځه ځو خو چکر ته کامې ته چې راننوتو مو خوړ شیریا راځه ځو نن چکر ته کامې ته ښه راننوتو مو خوړ شیریا راځه ځو نن چکر ته کامه کې هم ګرځېده په وګرځېده هم وګرځېده هم شنې شنه منظرې م ښه وکتلې ځو چکر ته راځه چې ځو چکر ته کامې ته راځه دواړه ځو چکر ته نن چکر ته راځه چې ځو چکر ته هغه اولنی بیت یو ځل بیا ووایه زما اولنی بیت نه و چې پیل دی غزل دی چې شروع اولنی بیت د غزل چې و هغه ښه لیما و لیکلی نه دی چې لیکلی دا ته خو ما ولیکي ډېره زیاته مننه قاري صاحب نصیر احمد کور دې ودان خوشحاله اوسېږي دا د ده غوښتنه وه چې ما نه یو څو ویډیوګانې وکړې چې جګې کړم دا چې د ده غوښتنه وه چې څو ویډیوګانې رانه وکړه او دا یې ترې وم کړې یوټوب ته یې جګې کړو خیره خوښه مو ده صحیح ده انشاءالله ولې نه جګېږه او خدای مو لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکات